السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی د متضادو کلمو په باره کې، یعنی متضادې کلمې څنګه دي. مثلا آسان د آسان ضد څه دی؟ سخت. یا سخت د سخت ضد څه دی؟ آسان. یعنی مخالف کلمې چې یو حرف یو لغت د بل لغت سره مخالف وي، نو د هغه په باره کې مونږ خبرې کوو. او یو څو لغتونه مې یو ځای کړي دي، غواړم چې تاسو ته یې تشریح کړم. او که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ. هر کله چې مونږ یو ویډیو یا درس شیر کړو نو تاسو ته به یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او تاسو هغه درس ووینئ. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. راځئ چې اوس درس شروع کوو. loin 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 معنا لري. près 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 معنا نږدې. loin لري، près نږدې، یو د بل ضد دي. لري نږدې. solide 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 معنا قوي، مضبوط، یو شی چې ډیر مضبوطه وي. fragile 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 نازک نازک قوي، یو شی ډیر قوي وي، مضبوط دی. fragile نازک. په 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 معنا لږ غوندې، کم، لږ. beaucoup 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 معنا ډیر. facile 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 آسان. difficile 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 معنا سخت. آسان سخت یو د بل مخالف دي. juste 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 عادلانه. juste عادلانه. injuste 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 غیر عادلانه. long 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 اوږد. court 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 معنا لنډ. pogo 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 ویریدونکی، یو څوک چې ډیر ویره ولري. courageux 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 یو څوک چې ډیر تکړه وي، شجاع. courageux معنا زړور، یو څوک چې ډیر زړور وي هغې لپاره courageux. او متضادې مخالف کلمه pogo. le silence le silence le silence معنا خاموش، یو څوک چې ډیر خاموش وي. silence معنا silence، خاموش. او د علامه ور باندې راغلی دی le bruit le bruit le bruit معنا شورماشور. sale 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 معنا چټل. propre 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 معنا پاک. belle 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 معنا ښکلی، ښایسته. laide 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 معنا بدرنګه. gentil 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 معنا مهربان. méchant 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 معنا د مهربان ضد یعنی نامهربان. gros 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 معنا چاق، یو څوک چې ډیر چاق وي. gros. maigre 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 معنا یو څوک چې ډیر خوار وي. ډنګر چې ډیر لاغر وي، خوار وي، هغې لپاره چې وایي موږ تاسو ورته ډنګر وایو. چې یو څوک ډیر خوار وي ډنګر. maigre. monter 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 معنا ختل، یو ځای ته خیجي. صحیح شو. descendre 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 معنا ښکته کېدل. léger 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 معنا سپک، یو شی چې وزن کم ولري. lourd 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 معنا دروند، یو شی چې وزن یې ډیر زیات وي. lourd معنا دروند. lisible 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 معنا د لوستلو وړ. lisible د لوستلو وړ یعنی د لوستلو قابل. illisible 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 معنا د لوستلو وړ نه، یو شی چې د لوستلو وړ نه وي، یو شی چې د لوستلو قابل نه وي.
پولي 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 معنا یو څوک چې ډېر مؤدب وي. امپولي 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 معنا یو څوک چې مؤدب نه وي بې ادب وي. la fin la fin la fin معنا آخر la fin آخر. le début le début le début معنا شروعات beginning یعنی شروع. jeune 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 معنا ځوان. vieux 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 معنا زوړ. aimer 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 معنا خوښول. détester 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 معنا نفرت کول. aimer خوښول détester نفرت کول. یو د بل ضد شو. همداسې ټول یو د بل ضد کلمې دي. accepter 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 معنا قبلول. refuser 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 معنا رد کول یعنی قبول نه کول رد کول. avancer 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 معنا مخکې تلل پیشرفت کول. reculer 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 معنا شاته راتلل ریوز راتلل. avancer مخکې تلل reculer شاتګ یعنی ریوز تلل شاته تلل. absent 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 غیر حاضر یو څوک چې موجود نه وي غیر حاضر وي. présent 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 معنا موجود حاضر. content 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 معنا خوشحال. mécontent 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 معنا یو څوک چې خوشحال نه وي خفه. immense 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 معنا لوی پراخه یو ساحه چې مثلا ډېر لوی وي پراخه وي. étroite 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 معنا تنګ کوچنی یعنی یو ایرپورټ دی مثلا یو ایرپورټ دی ډېر لوی دی وایي چې مثلا ایمونس که چیرې ډېر کوچنی وي تنګ وي بیا ورته وایي étroite. honnête 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 معنا صادق یو څوک چې ډېر صادق وي. malhonnête 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 معنا یو څوک چې صادق نه وي. malhonnête یو څوک چې صادق نه وي بې ایمانه. rapide 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 معنا تیز rapide تیز. چټک long 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 معنا سلو سلو ورو ورو. éteindre 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 معنا ګل کول خاموش کول مثلا ګروپ چالان دی بند دی ګل کول خاموش کول. allumer 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 معنا روشن کول چالانول روښانه کول. fermer 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 معنا بندول. ouvrir 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 معنا خلاصول. vide 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 معنا خالی تش. plein 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 معنا ډک یو شی دی مثلا ډک یو سطل دی خالی دی وي ورته وید استعمال او که چیرې وي ډک دی plein. pauvre 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 یو څوک چې مثلا غریب وي. pauvre معنا غریب pauvre معنا غریب. riche 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 معنا مالدار څوک چې پیسه‌دار وي مالدار وي هغې لپاره چې وایي riche riche. دا زموږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ او که چیرې په کوم لغات او په کومه کلمه پوه شوي ناستئ تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته تشریح کړم. او که چیرې نور کوم مشکل هم لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره د هماغې په باره کې درس برابر کړم او تاسو ته تشریح کړم. که ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي او هغوی هم ترېنه فایده وکړي او استفاده ترېنه وکړي.
تر راتلونکي ویډیو پورې مو په مخه ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.